السلام علیکم زیم صاحب زرا تاسو کته صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل ډیر مرګري دغه پوښتنه کوي چې موږ به خپل په آیډیا باندې پروفیشنل موډ څنګه انګو حالانکه بالکل سمپل کار دی سګران پکې نشته هو ډیرو کسان ته بیا هم مشکلات دي نو دغه یو مرګري مته خپل آی ډي راسن کړ دا ټول کې اول نه د ډیره غټه مهرباني چې د ما اعتماد وکړو او خپل آی ډي او پاسورډ یې ماته راکړ دې ماته دا وایي چې ته زما ماته چې دا پروفیشنل موډ دی دا ماته نشو کوي ته زما په آی ډي چې دا چک کا چې دې باندې پروفیشنل موډ شته یو کنه نو دغه د په آیډیا باندې بس د پروفیشنل موډ ان کوم او تاسو ته بخیمه د فیسبوک نوې کوم فیچر چې دا هغه کسانو سره اډ کیږي مخکې چې کم بیټا ورژن یوز کوي نو دغه مرګري زما یې سره بیټا ورژن نه یوز کوي نو د ځکه دا اپشن چې دی دا نشو کیږي پروفیشنل موډ نو د آی ډي چې کله ما خپل په موبایل کې ان کړه نو بالکل ماته پروفیشنل موډ شوګو نو موبایل سکرین ته وزم پریکټیکل طریقه به درته ښایم خو د ویډیو شروع کېدو مخکې وړي شانتي ریکوست چې تاسو زموږ چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته زر تر زر رارسي خمر ګر اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته فیسبوک په زه اوپن کوم فیسبوک چې ما کله اوپن کړ نو دې فیسبوک کوم پروفایل چې دی دې باندې به زه کلیک کوم دې باندې چې ما کله کلیک کړ نو لوغه نکته به زه راشم دا کوم 3 ډاټ چې دی دې باندې به کلیک کوئ کله چې دې باندې تاسو کلیک کړ نو کته ویښ کې تاسو وګورئ ټرن آن پروفیشنل موډ دې باندې موږ کلیک کوو دا تاسو ته ښکاري ټرن آن دې باندې موږ کلیک کوو دا به لوغه نه پروسس کوي دا اوس وګورئ په دې آیډیا باندې پروفیشنل موډ آن شو نو اوس چې په دې آیډیا باندې دی ریل اپلوډ کوي یا ویډیوګانې اپلوډ کوي او هغې باندې سټار اپشن چې دی هغه چې د آن که په هغې باندې ما تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده هغه یوټیوب چینل کې او فیسبوک پیج کې کتلی شئ چې تاسو به خپل په فیسبوک باندې سټار مونټایزیشن څنګه ان کوئ نو بیا د سټار نه تاسو پیسې ګټلی شئ نو تاسو وګورئ بالکل دا د په آیډیا باندې آن شي نو دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړم امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي که چېرته دا ویډیو تاسو خوښ شوي دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ د نوې ویډیو لپاره موږ لره که اجازت تلوي الله په امان